تعویز سره تشناب تتلل تعویز کچرتا پوخ کیوی چرم پوخ ولري یا آینی پوخ ولري د نقرې بازي پوخونه خرڅيږي د بازار کې نو بیا مشکل نه لري او کا چرم پوخ اون لري تعویز کې خود قرآن کلمات لیکلي وي نو هغه سره تشناب تتلل دا د بی ادبی ده دا د بی ادبی ده د تعویز په مسله کې ما مخکې هم بحث کړی چې دا کچیرته د قرآن آیتونه وي او په ښه عقیده باندې وي ښه عقیده دا معنا چې څوک تعویز ورکوي لیکي او څوک تعویز غواړي د دواړو عقیده دا وي چې دا صرف یو سبب او وسیله دی صرف سبب دی نور اصل شفا ورکوونکی څوک دی الله نو بیا تعویز مشکل نه لري ځکه قرآن آیتونه شفا دی کې وننزل من القرآن ما هو شفا دی کې شفا ده شفا خو د دې د ادب لحاظ باید وساتلی شي چې چرم کې وي بالکل به دا په حفاظت کې وي بهتر کار دا دی چې چرم کې کړی شي او که چرم کې نه وي نو تشناب ته تلو وخت کې دا تعویز وویستلی شي دا د دې د آدابو نه دی